ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اولنو ملګرو تذکره من کولا السابقون الاولون فاغي کې نند یو صحابي چې عثمان بن مظعون رضی الله عنه د دا تذکره کو ان شاء الله تعالی. عثمان بن مظعون رضی الله عنه دا جدا دی دا هغه صحابي مشهور نه چې کوم ته عثمان بن عفان یا عثمان ذو النورین وای او خود مسلمانانو دریم خلیفہ دی. ورستو دور کې به حکومت هم کړی دی د نبی علیہ السلام زومو. تاسو ته پته ده دغه حالات تاسو ته معلوم دي. هغه زوړ صحابي دی، عشره مبشره کې هغه داخل دی. او دا عثمان چې دی عثمان بن مظعون رضی الله عنه دام د نبی علیہ السلام اولنو ملګرو کې دی. بعضې وایي چې دا په اولنو دیارلس یا څوارلس مسلمانانو کې اوله کې دی. خو داسې وایي چې بس اول د نبی علیہ السلام کوم ملګري په هغې کې دی هم و. او دا عثمان بن مظعون رضی الله عنه د ده دوه ورونو بیا ایمان راوړی د سره. د یو نوم قدامه دی قدامة بن مظعون، او د بل ورور نوم عبدالله دی عبدالله بن مظعون. دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی عبیدة بن الحارث او سعید بن زید بن عمرو بن نفیل چې دا د عمر رضی الله عنه اوخې کېږي دی. او د هغه کور والا فاطمه چې د عمر رضی الله عنه خور ده. ځکه دا سعید بن زید چې دی د عمر رضی الله عنه د تره زوی کې د امې اوخې و. او د دې واقع به خپل ځای کې انشاءالله راشي چې عمر رضی الله عنه په ده باندې ډېر تشدد هم کړی و، په دې خور یې هم ډېر تشدد کړی و. بیا عمر رضی الله عنه خپل ایمان راوړو. په دغه اولنو کسانو کې چې کوم په مکه کې ایمان راوړی دی دې کې عثمان بن مظعون رضی الله عنه دی. هغه صحابي دی چې عباداتو کې و ډېر زیات شوق و ډېر کوشش به کو د الله په بندګۍ کې. زهد یې ډېر و، لکه بعضې واقعات بیا تاسو واورئ اوس انشاءالله. او بل پکې دا خوی و چې دنیا کې بې رغبت او اگر چې الله وله مالداري هم ورکړې وه. بعض انسان کې دا کمال وي چې مال یې نه خرابوي، مالدار می خو بیا دا دنیا پې غالبه کېږي نه. دا دنیا بیا هم د هغه داسې وي چې د ده د وس د لاندې داسې نه چې بعضې خلک چې د هغې هغه په نوم باندې دی د مال مالک وي، خو دا مال د ده مالک شوی او د دې لویه پریشاني جوړه کړي. نو دې مالدارۍ نه خراب کړی. څنګه چې عثمان ذوالنورین کې حیا وه، داسې په ده کې هم ناشنا حیا وه. لکه د ده به یو واقع دوه تاسو انشاءالله واورئ، که مقرره غز به ذکر کوم انشاءالله. دا عثمان بن مظعون رضی الله عنه د ده اسم کنیت دی ابو الصائب. ابو الصائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن كعب الجمحي.
او دا هغه انسان دی ناشنا خوش قسمته چې د جاهلیت په زمانه کې چې لا مسلمان شوی نو د نبی علیہ السلام نبوت هغه ته لا نو ورکړی شوی دی برابر ځوان او په هغه دور کې چې ځوانانو کومه لوپري کوله شرابونه به اسکل جوارې به کولې د شاعرۍ او د لوفرۍ مجلسونه به لګول واه به کول واه د بيدینه شاعران چی کنه دا بيدینه بے حیا غلط شعر به وي دا بل ورته بیا دا بیا وای هغه کم چې په غټ د آرامي توپ شيري بیا ورته دا بیا وای نو داسې مجلسونه په وخت کې لګیدل خود به باغی کې شرکت نکم دومره لکه د جاهلیت د دور نه د باندې الله رحم کړو شراب سره وي سخت نفرت د په جاهلیت دور کې وي دا ویلې د دې نشي او د شراب مبارک چې لا اشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو ادنى مني ويحملني على ان انكح كريمتي ناشنا خبرې کړ وای زه څنګه هغه سیز وسکم هغه شراب وسکم چې هغه زما عقل ختم کی انسان چې کله نشش او تی بوته وای شراب وس کی زنګیګ را زنګیګ به ګډه وړه وای او ما پورې به هغه خلق خان دي ځکه شراب چې سړی وس کی نو چاوتی بوته وای نو د دنا هغه خکته درجه والا خلق هم په د پوری خان دي کده د اوچت خاندان می ذلیل شي به شراب وس کلو باندې کم سړی چې نشي یادو ساتي دا خبره د نصیحت پته ورکو د تنقید پته ورې نه کوم زمونږ زړه خپکیږي به مسلمانان کم سړی چې د شرابو د نشو شوق کوي الله به دې دومره ذلیل کوي کده د اوچت خاندانی سپک خلق به د پوری خان دي د نخکته خاندان والا به د پوری خان دي دی الله دون سپک کی او دومره به ذلیل کی وای ما پوری به زمانه خکته خلق خان دي او زما زنګیګم را زنګیګم ما به شراب سکي دا د کی غیرت دا د کی حیا او بیا به دا فرمایل وای دا شراب خو دومره مردار او پلیت شی دی ځکه خو نبی علیہ السلام الخبائث وای کنه د پلیتو مور ده چې وای دا بیا انسان خور مور نه پیژني رشتہ دار زنانه به نه پیژني عزت به ورلا خسته په ځان به نه پويږي او دا سډیر کرته د دینه شو د لاس خلکو نه شوي دي دی وجه زما محترم ورونو هغه یو واقع مفسرین نقل کړی ده دا آیت د لاندې سورې مائده کې چې الله فرمایي شراب حرام دي ځان ته وساتئ جواری حرام ده ځان ته وساتئ دا بس تاسو مینس کې د دشمنی سبب وګرځي او دای باندې بد الله ذکر تاسو نه هغه بدن پاتی د شیطان ملګری بشي ځکه نشئی سړی جوارګر سړی د شیطان په دغه کې ډیر مضبوط گیری گرفت کی هغه د لاندې علما یو واقع لیکي چې یو کسو او هغه په یو زنانه باندې عاشق او هغه زنانه راولګي د بی حیا خزوانو د دنه د ګناه مطالبه وکړه خو دې د سی و چې د دې بدکارۍ نه ځان ساتلو اسیغه تعلق وسره جوړ کړو نور د بدکارۍ نه ځان ساتلو وې دې زنانه او تدری اپشن کې یو اپشن ورکړو یا مسر بدکاری وکا یا دا شراب وسکا او یا یو کس ورته یاد کړه کس قتل کا وې د سوچو کو چې یاره دا قتل خو ډیر لوی ګناه ده اوس انسان وجنم او دا بدکاری هم ډیر لوی ګناه ده آسان کار به وکم دا شراب به وسکم نو چې شراب وي وسکل په نشه کې شه اخذ سره بدکاری وکړه او قتل مو کو دا شراب د لاسه درې وانه ګناونه وکړه ځکه دا الخبائث دی دا نشي کول شرابونه سکل دا انسان په هغه پلیتو کارونو آماده کوي چې د دې ګناه د لاسه نور ګناونه به د انسان تر رواني او دی به نور ګناونو کې مبتلا کیږي د لاسه والعیاذ بالله الله دې زمونږ په معاشره باندې رحم وکړي او الله دې زمونږ د نوجوانانو حفاظت وکړي د دې نشو تماشونه او الله دې اول هغه خلکو ته د هدایت دعا کوي چې څوک دا نشئی مواد خرڅوي شرابونو سپلایانې کوي د شرابونو کپنینې او کارخانې دي د پوډرو د چرسو د آیسو کاروبارونه کوي اول دی ورته الله هدایت وکړي چې د حرام کاروبار نه منع شي ځکه حرام چې دی دا کله هم تعالی خیر نه راوړي
اول دی په الله رحم وکړي چې توبه وباسي او که نه منع کېږي الله رب العالمین دې ورله عبرتناکې سزاګانې ورکړي ځکه دا بدترین خلک دی د معاشري دشمنان او د معاشري ناسور هغه افسران چې هغوی ته ښه پته ده چې په دې علاقه کې فلانې او فلانې او فلانې د نشو کاروبار کوي د شرابو د آیس د چرسو د افیونو یا د پوډرو او دا افسران بتی خوري او رشوتونه اخلي او نه منې کوي والله ورله سره دې طاقت ورکړی دی د منې کول د قیامت په ورځ به الله دوی له شدید ترین عذاب ورکوي او یاد ساتئ دا کمې پیسې چې دوی اخلي دا بتې دا ورله په دنیا کې هم څه د برکت سبب نه ګرځي سبب د پریشانۍ وي او په آخرت کې خو جدا عذاب دی او د څومره ځوانانو ځواني چې تباه شوه او د څومره خلکو په دې نشو تماشو مالونه تباه شو او د دې نشو د لاسه څومره خلک په بدکارۍ اماده شو په دې ټولو جرمونو کې ورسره دا شریک دي دا خبره مې دې پورې وکړه ضمني د اصلاح دپاره چې دې صحابي د جاهلیت په دور کې ګوره شراب نه دي څکلي د جاهلیت په دور کې دته دا پته وه سره دې په حالت د کفر کې دی د یو شرک او د تیرو په معاشره کې ژوند تیروي شراب څوک باک نه ګڼي جواري باک نه ګڼي ګناهونه اړو باک ګڼلی کېږي نه او بیا هم دی دومره هوښیار دی او دومره الله رب العالمین ورله په هغه وخت کې دا فراست او هوښیارتوب ورکړی و چې د دې کار نه خپل ځان وساتلو دا صحابي بعض روایتو کې راځي دا عثمان بن مظعون رضی الله عنه او عبیدة بن الحارث بن عبد المطلب چې د نبی علیہ السلام د تره زوی کېږي او دغه رنګه عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او ابو سلمه بن عبد الاسد رضی الله عنه چې تیر نه بل جمعه مې راته واقع ویلې وه او ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه دې صحابه وی په یو ځل ایمان په یو مجلس کې راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته ورغه او دا وی د نبی علیہ السلام دار ارقم کې د درس شروع کول نه مخکې مؤمنان شوي نبی علیہ السلام دینه بعد به د ارقم بن ابي رقم رضی الله عنه کور ته لاړ ولته درس شروع کو د کم صحابي حالات چې تاسو تیر جمعه واره چې نبی علیہ السلام دغه د کور نه مدرسه جوړه کړې و الته به درس کو د هغې نه مخکې دوی ایمان راوړی و د عثمان بن مظعون رضی الله عنه دغه رنګه د حبشو هجرت کړی دی حبشې ته ځکه حبشه کې چې کوم حکمرانو دغه زمانه کې اصحمد هغه نوم دی نجاشي باندې مشهور دی حدیث کې هم تذکره راځي نبی علیہ السلام باندې غیبانه ایمان راوړی او هغه سړی و کافر نصراني و خو لږ نرم او دلته مشرکانو ظلمونه کول په مکه کې چې کله نبی علیہ السلام هغه ښکاره دعوت شروع کړو بیا وروسته تکلیفونه شروع شو نو نبی علیہ السلام به صحابه حبشې ته لیږل نو په هغې کې دی هم تللی دی عثمان بن مظعون رضی الله عنه چې کله حبشې ته لاړلو په 5 کال د پیغمبرۍ د نبی علیہ السلام 5 کالو د نبوت د نبی علیہ السلام یعنی د ښکاره دعوت 2 کال شروع 3 کال پټ دعوت وکړ او بیا ورپسې 5 کال باندې د ښکاره دعوت څو کال کېږي 2 کال ځکه 4 کال باندې نبی اسلام ښکاره دعوت شو تکلیفونه شروع شو دا قانون دی چې کله مسله دی پټه پټه کوله څوک درته څه نه وایي دا د چا ملاس ته غوا نه پاسه چې کله د ښکاره خبره شروع کړله او حق خبره دې شروع کړه بیا به درپسې خپل هم ډولونه رالي او پردي هم درپسې راځي بیا به د هر چا د سترګو ازغی بیا به درپسې خلک خبرې کوي پراپیګنډې د دروغو الزامونه او خاص کر دا دور خو داسې د بهتانونو دور دی چې انسان به د یو څیز نه خبر هم نه وي او په هغه باندې به هغه بهتان تړلی شوی په چا باندې چې ستا حقه مسله بده لګي په چا باندې چې ستا حق دعوت بد لګي هغه په دې هم نه شرمېږي هغه په دې باندې هغه له څه حیا نه ورځي چې ستا باره کې به د دروغو پراپیګنډې هم کوي کله به وایي دی داسې دی کله به وایي داسې دی کله به وایي د فلانو سره تعلق دی کله به فلانو سره تعلق ته به د هغه څیز نه خبر هم دی دا د بې غیرتۍ او د بې حیایي هغه انتهایي چې انسان دومره په کذب بیانۍ او په بهتانونو آماده شي ولې تعصب ضد دا حق خبره به بدلوي د دې د وجې نه دی وجه نه زما محترم ورونو صحابه کرام رضی الله عنهم حق پرې نه ښوده کلی پرې ښوده وطن یې ابایي پرې ښوده خو حق یې پرې نه ښوده او لاړه حبشې ته هجرتونه وکړه دیم پکې لاړو نو تاسو ته مخکې خطبو کې ما ویلي
چې اطلاع یو ځل راورسېده حبشې ته چې د مکې مشرکان ټول مسلمانان شوي او خبره سوه خبره دروغ وه نو دیم په هغه صحابو کې و چې بیرته را روان شو چې زه مکې والا مسلمانان شو مې خپله علاقه ده ځئ چې ځو نو چې واپس دوی راورسېده دا خو د سمندر د کشتو مزل و بیا بل ملک ته تللو ډېر تکلیف خرچې اخراجات ستړیوالی په چې مکې ته راورسېده حالات بدلو خبره دروغ وه همغه شان دشمني په مؤمنانو تکلیفونه تشدد دا شروع بعضې صحابه راولګېدل او بیرته روان شو حبشې ته ځکه دا ډېر ګران کار خو به داسې وکړو او بعضې صحابه راولګېده ځانونه یې پټ کړه ځکه چې اوس که مکې ته ځو نو تکلیف دی او بعضې صحابه راولګېده د هغه زمانې یو عادت و چې هغوی ته به یو سړي پناه ورکړه او سړی به مضبوط د قبیلې نه نو په عربو کې دا قانون دا زموږ اسلام کې هم شته خو په عربو کې به دا و چې غټ سړي به پناه درکوله سردار به او هغه به یو کس باره کې ویل چې وایي دا فلانې سړی اعلان به وکړو په حرم کې کعبې خواته به ودرېده دې فلاني له ما امان ورکړی نو بیا به ورته چا څه نه شو ویلی که د فلاني په ضمانت کې دی هغه ول امن ورکړی دی ځکه چې که اوس ده ته څه وایو په ایکشن اخلي هغه به دا بېعزتي ګڼله لکه پښتنو کې دا قانون دی چې د پښتون په کور کې د چا بېعزتي وکړه خپله بېعزتي ګڼي وایي بهي زما په کور حجره کې ناست دی زما میلمه دی چې له دې ځای نه وتلی وی چې بیا د ورسره څه معامله وه خو زما کور کې به دې ګوتې نه وراوړلې دا تا زما بېعزتي زما د کور زما د حجرې بېعزتي دې وکړله پښتانه هم دا بده ګڼي زموږ د قوم هم دا یو غیرت دی الحمدلله نو عربو کې به داسې وه د یو کس پنایي به یې واخیستله دا عثمان بن مظعون رضی الله عنه دله پنایي ورکړی او غټ د اسلام دشمن کله کله د اسلام غټ دشمني خو یو د خیر کار چېرته وکړي یو ښه کار دی وشي ولید بن مغیره د مکې په سردارانو کې به وروستو د واقع څه ځای کې انشاءالله زه ذکر کوم د الله په توفیق باندې دا هغه ناکاره انسان و چې په نبي علیه السلام باندې به د بهتان دپاره کسان را جمع کول او میټینګ به یې کو په دې چې په دې نبي به کم بهتان لګوو په کم نوم به بدنامو چې د دې دعوت نه د خلکو نفرت پیدا شي دا هغه انسان ولید بن مغیره او ډیر متکبر بچیم ډیرو مالم ډیرو سرداری ورسره وه نو پوره یو متکبر انسان قرآن کې د بدیم الله ذکر کړی په بعضې صورتونو کې د ډېرې متکبرانه خبرې به کولې غټ غټ خو دې صحابي ته عثمان بن مظعون رضی الله عنه ته دې ولید بن مغیره پناه ورکړه چې زه تاله به زه پناه درکړم او ته زما په جیوار کې داخل شه ته به زما په جیوار کې زما په پناهۍ کې به او زه به درله پناهي درکړم څوک به درته څه نه وایي لاړو بس په کعبه کې اعلان وکړه هلکه دې عثمان بن مظعون له ما پناه ورکړې دته څوک څه ونه وایي بیا به ورته چا څه نه وایي خو د عثمان رضی الله عنه عثمان بن مظعون کې خپله یو داسې عجیبه غیرت او احساس راوچت شو چې کله یې وکته چې په نورو مسلمانانو ظلمونه روان دي ابو جهل دی ابو لهب دی عقبه ابن ابي معيط دی امیه ابن خلف دی ابی ابن خلف دی همدا ولید ابن مغیره دی نور مشرکان سرداران دی او تشددونه کوي په مسلمانانو په نارینه او په زنانو باندې بعضې پکې وروستو بیا غلامان و هغوی ایمان راوړو بلال وغیره وغیره د هغوی تذکره وروستو راځي انشاءالله په هغې به چې ظلمونه کېده نو ده ته وایي دا ځان لږ بد ښکاره شو ګوره زه داسې په امن او امان کې شپې تېروم په مکه کې ګرځم زه مؤمن یم او زما دې ملګرو باندې دومره تکلیف دی سهار مې په راحت کې دی ماښام مې په راحت کې دی سره دی چې دا راحت د ده لپاره جایز و خو هسې د خپل غیرت نه راولګېده او د ولید ابن مغیره خواته راغو او دغه سردار ته یې ویلې چې ته دې هغه خپل جوار او ستا هغه ضمانت او هغه مال چې د کم امن راکړی دی هغه واپس واخله هغه ته یې تپوس کو حیران شو چې لکه څه چل شوی دی لما یبن اخي ای وراره ولې ته دا خبره کې ماته چې ته زما هغه ذمهداري ماته را واپس کې تا ته څوک پورته هم نشي کتلی او دا راته ووایه آیا تا ته چا تکلیف رسولی لعله آذاک احد من قومي کیدای شي زما د قوم نه تا ته چا څه تکلیف در رسولی سړی راته وښایي چې اوس یې برابر کړم دا خبره یې مو کړله ده ورته ویلې دی صحابي لا هېڅ چا راته تکلیف نه دی را رسولی ځکه ته غټ سړی او ستا نوم چې خلکو اورېدلی ما ته څوک پورته هم نشي کتلی خو خبره دا ده ولکنی ارضا بجوار الله عز وجل زما د الله تعالی سکیورټي او د هغه ضمانت په کار دی بس
چې الله تعالی به مالا امن راکړي او هغه به مې حفاظت کوي په دې رضا یم. ولا اريد استجیر بغیره، زه دا اراده نه لرم چې د الله نه غیر بل چا نه پناه وغواړم او هغه ته ویم چې ته ما په خپله پناه کې راوله. نو ده باندې داسې انسانانو باندې خو دغه راځي، امتحانات راځي دې مؤمنانو باندې. دې وجې نه وایي کله به هم غټه دعوه نه کې او چې ودې کړله نو که کلک مؤمن وي نو به دغه شان باندې امتحان هم راځي. دا صحابه اوچت خلک وو ځکه به داسې امتحانونه راتله. ما او تا ګوره دومره ټینګې نه یو. دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي الله نه به امتحان نه غواړې او نه به سینه ټپې چې زه به درله دا وکړم او زه به داسې قرباني ورکړم. نه، انسان ډېر کمزور دی. اسې نه، یو روایت کې راځي نبي علیه السلام فرمایي په امتحان کې به د الله واچي او به شرمېږي. نعوذ بالله، دین به پرېږدي، نعوذ بالله عقیده به پرېږدي، والعیاذ بالله چېرته دومره امتحان کې رانه شي چې فرض لمونځ به هم د نه بیا پاتې. والعیاذ بالله، ځکه امتحان به نه غواړي. نبي علیه السلام فرمایي عافیت الله نه وغواړه، یا الله ما سره عافیت معامله وکړه. امتحان کې ما چوه ځکه موږ کمزور یو. نو دا صحابي راولګېدو، هغه ذمه داري خو یې د هغه مشرک سردار پرېښوده. دلته په دې مکه کې یو شاعر و، دی راغی او د هغه سره مجلس کې کېناست. او شاعرانو خو بس اوتې بوتې عادت وي، وختي مې درته ویل. نو دغه شاعر چې کوم ولید بن ربیعه، مشهور شاعر د مکې د شعراو نه، ولید بن ربیعه مشرک هم خو بعضې شعرونه یې ښه ښه ویلي. نبی علیہ السلام به کله کله ویل دی ولید بن مغیره فلانی شعر یې ښه ویلی دی، اگر چې نورې بکواس کړی دی. بای سړی بکواسي یو نیم شعر چېرته صحیح وایي او نورې ګډې وډې وایي. نو د ښې خبرې خو موږ د هر چا تایید کوو ځکه زموږ نبي هم تایید کړی دی. او د غلطې خبرې به د هېڅ چا تایید نه کړي اگر که زموږ استاد او پلار او مور ولي تایید به نه کړي. حق پرستي هم دې ته وایي که نه. نو دی ورغی د دې شاعر په مجلس کې کېناست. نو بس هغه خو سره به چې کېناسته به شاعرونه ویلې، او عربو کې دا فن شعر و شاعري، زنانو ته مې یاد و، ماشومانو ته مې یاد و، مشرانو ته مې یاد و، چې مجلس کې به کېناسته شعرونه به شروع شو. دا د هغوی یو فن و د هغه زمانې. نو ده یو شعر ویلو چې شعر ویلي الا کل شیء ما خلا الله باطل. دا دی مشرک شاعر ویل، خبردار هر هغه څیز چې د الله نه سوا دی دا باطل دی، فنا کیدونکی دی، ختمیدونکی دی. دا خبره صحیح ده که غلطه؟ صحیح خبره. کل من علیها فان. الله هم فرمایي قرآن کې چې څه په دې ځمکه دا ټول فنا کېږي، ختمېږي. نو دې صحابي ورته ویل عثمان بن مظعون رضی الله عنه صدقتا، رښتیا دی ویلې، د دې شعر تایید دې زب کومه، بالکل صحیح خبر دی وکړه. واقعي د الله نه غیر چې څه دي دا به ختمېږي او دا به فنا کېږي. نو دور پسې یو بله کړی ویلی دی شاعر وکل نعیم لا محالة زائل. او څومره نعمتونه چې دي په نوم نعمت، دا ټول نعمتونه به هم ختمېږي، زایله کېږي به. دلته پکې دې صحابي یو ټک وکړو. نو وایي داسې مه وایه، دې شعر کې دې غلطي وکړله، داسې ووایه چې د دنیا نعمتونه به ختمېږي خو د جنت به وي به نه ختمېږي. ځکه الله قرآن کې څه فرمایي؟ د جنت انعامات به نه ختمېږي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قرآن کې الله فرمایي تاسو سره چې څه نعمتونه دي په دنیا کې دا به ختم شي، او هغه الله چې کوم تیار کړي مؤمنانو له الله سره کوم نعمتونه په جنت کې به صحیح باقي وي، نه ختمېږي. نو دې صحابي ورته ویلې دې ځای کې غلط شوې، داسې ټکې ووایه، داسې یو شعر ووایه، پکې داسې ووایه د دنیا نعمتونه به ختمېږي خو د جنت به نه ختمېږي، او جنت به فنا کېږي هم نه، هغه ټول عمر مزې دي. نو د مشرک سر د مشرک شاعر دا د ځان بېعزتي وګڼله. دا باید سړی دومره متکبر وي چې ته ورته څه د نصیحت خبره کوې هغه هم د ځان بېعزتي ګڼي، بده پرې لګي، دومره تکبر پکې. او قرآن کې الله دا د منافقانو مرض ذکر کړی دی. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. الله فرمایي د منافق خوی دا دی چې کله ده ته وویلی شي اتق الله، الله نه ویرېږه، دا خبره دی غلطه ده مه کوه، دا کار دی غلط دی مه کوه، دا ګناه ده توبه وباسه. نو أخذته العزة بالإثم، ده لره غیرت ونیسي په ګناه باندې، کلک وایي دغسې به یې کوم او ستا ما سره څه کار، او ډېر ښه مې وکړه. داسې خلک شته که نشته نن سبا؟ الله قرآن کې څه فرمایي؟ فحسبه جهنم،
د د لپاره جهنم کافي دی. نعوذ بالله. څوک چې د حق د خبرې په مقابل کې د یو عالم نصیحت، د پلار نصیحت، ستا د یو مسلمان رور نصیحت او په ښه انداز کې درته وویلې، په نصیحت په انداز کې یو سمه خبره درته وکړي او تا باندې بده ولګېده او په دې ګناه کلک شولې، غیرت ونیولې، دې ته د جاهلیت غیرت وایي. الله فرمایي د دې انسان لپاره جهنم کافي دی. والعیاذ دا د جهنم علامه. نو دې هم د جاهلیت غیرت ونیو دا شاید په دې خپل غلط شعر کلک شه او دې خلکو ته وایي والله ما كان يؤذى جليسكم فمتى هذا حدث فيكم. د مکې خلکو ستاسو دا ملګری ځان یاد زه خو چې کلم ستاسو سره مجلس کې ناست یم یا تاسو سره بل څوک مجلس کې کینی او ستاسو میلمه او ستاسو داسې ملګری، نو هغه خو دومره تکلیف څوک نه ورکوي، نه دومره بې عزتي کېږي لکه دا زما چې وشو. وګوره مطلب دا نور خلک یې راپارول چې راشئ زما بدل ترې واخلئ. وګوره زه شاعر وایم، زموږ یو فن دی او د زما بې عزتي وکړو، تاسو ورته ګورئ. نو په دې دوران کې چې دا خبره یې وکړله نو یو مشرک راپاسېد، هغه وویل چې ان هذا سفیه فی سفهاء معه قد فارقوا دیننا. دا زموږ د مکې په قمقلانو کې هغه قمقل دی چې هغه د پلار نیکه دین یې پرېښی دی. نعوذ بالله. خلکو سره بیا دا خبرې که نه، خلکو سره بیا نور څه نه. ستا باره کې همدا وایي دا مړه هغه نوی مذهب یې اختیار کړی دی او پلار نیکه لاره یې پرېښی ده، دا دي دغه شان دي. دا خبرې نن تا ته یوازې نه کېږي، مه یېرېږه، دا صحابو ته هم شوي او وایي خیر دی ته مه خفه کېږه، دا قمقلان دي او نوی دین یې اختیار کړی دی او صوابیان شوي دي. دوی اوس د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته بیا صوابیان ویل، اوس ورته وهابیان وایي چې قرآن او حدیث باندې او صحیح دین باندې عمل کوي. او دې شاعر ته وایي چې خیر دی بس مه خفه کېږه، دا قمقل دی. او دې نه بعد بل یو کس راپاڅېد او دې صحابي له عثمان بن مظعون رضی الله عنه له سپېړه ورکړه او په دې سترګه باندې وواله. نو چې کله یې د سترګه باندې ګزار ورکړه، دا سترګه ورله شنه کړله، زخمي کړه ورله. او په مکه کې دا قانون الله حکم را لېږلی چې تاسو به لاسونه بند کوئ، کفو ایدیکم، قتال او جنگ بلا نه کوئ، صبر به کوئ. د صبر آیتونه به صحابو به ځکه صبر کوي. نو په دې کې دقه سردار را ورسېد ولید بن مغیره چې مخکې دله څه ورکړی وه پناه. هغه چې دا حالت وکړه څنګه چل دی وراره خوند یې دله اوس درکړه، ما درله سمه دمه پناه درکړې وه، چا راته پورته نه شو کتلی او راغې اعلان دې را باندې وکړلو چې بس زما نه زه هغه خپل امن دې واخله او ذمه داري دې واخله او ستا ذمه داري زما نه ده پکار. نن به دا سترګه داسې نه شنه کېدلې، نن به باندې چا دا څپېړې او دا سوکانو ګزارونه نه کولې چې تل زما په جوار کوې. نو دی ورته څه وایي په الله مې دې قسمي چې زما دا بله سترګه نه ده دا روغه، وایي دا هم په دې انتظار ده چې کله به د دې ملګري سره زه ملګری کېږم او په ما به هم داسې ګزارې کېږي. زما پروا نشته که دا بله سترګه مې هم خوږ شي د حق په لاره کې، خو حق خو زه وایم، حق نه خو زه منې کېږم نه. نو چې دا خبره وکړه هغې غلی کړه چې دا څنګه چلې، دا خو ډېر اوچت خلک دی صحابه کرام رضی الله عنهم، دوی باندې خو عقیده تشدد کنځلې ردې بدې دا خبرې دا په دوی باندې هېڅ اثر نه کوي، دا په حق باندې کلک خلک دی. نو دا عثمان بن مظعون رضی الله عنه ډېر تکلیفونه، مشکلات، تکالیف د مکې په دور کې د تیر کړي دي. او دغه رنګه دا عثمان بن مظعون رضی الله عنه دا بیا مدینې ته هم د هجرت کړی دی او د مدینې د هجرت تذکره به وروستو کېږي. او د ده په باره کې راځي د ده د حیا په باره کې چې انتهایي حیاناک انسان. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغو او د الله نبی صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړی د الله رسوله زه دا غواړم چې زه دا خپل ځان چې کوم دی دا مردانه طاقت ځان له ختم کما او عبادتونه وکم. د دې عبادت ډېر خوښ، د ورځې به روژه وه او د شپې به تهجد کول. نو د ګوره د ښه په ښه نیت باندې د دې کار څه غوښتله، اجازت یې غوښتلو د دې کار. حدیث د بخاري کې هم راځي او امام مسلم رحمت الله علیه دا روایت راوړی دی، نور محدثین هم راوړی دی. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا حدیث نقل کوي او داغه نه سعید بن مسیب رحمت الله علیه تابعی دا حدیث اوري. سعید بن مسیب فرمای رحمه الله چې موږ ته سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا حدیث بیان کړو چې رد رسول الله صلی الله علیه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل. عثمان بن مظعون رضی الله عنه راغو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې عرض وکړ د الله رسوله
مال اجازت راکه چې تبتل اختیار کم. تبتل په معنا د قطع راځي، خلقو نه ځان جدا کول، یو ګوټ کې کېناستل او عبادتونه کول او د چا غم خادی کې اډو کار نه لرل او نه نکاح کول او نه ودونه کول. وې دې کې هغه اجازه طلب کړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر رد کړ چې نه نه. او بیا دا ویل د الله نبی ما ته دا اجازه راکا چې زه د خپل مردانه طاقت او شهوت ختم کم، نامرد کم د خپل ځان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کار ناروا دی، ځکه دا مردانه قوت یو نعمت دی او د الله نعمتونه به ما ته اجازه نشه دا ضایع کو. او دا په حلال کې استعمال که چې حلال نکاح ده، او د حرامو نه به ساتي. او د جنت خو په دې ملاوي چې شهوت دې نشته، نو په خپله به ګناه ته به دې زړه نه کېږي، نو بیا جنت ته څه شي غواړې؟ جنت خو په دې دی چې ستا شهوت را پارېږي ګناه ته او ځان به ساتي، نو بیا به درله الله صدر کوي. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قرآن کې الله د جنتیانو باره کې فرمایي جنتیان دا خلک دي څوک چې د خپل رب مخې ته د ودرېدو نه ویرېده. واما من خاف مقام ربه، اور چې هغه مؤمن دی چې یریږي د خپل رب مخې ته د ودرېدلو نه، زه به یو ورځ د الله مخې ته ورځم قیامت به. ونهى النفس عن الهوى، او د خپل نفس منی کی، ځان کنټرول کی د خواهشات او حرامو نه، د ګناهونو نه، د ډمانو د بې حیا مجالسو نه، د اجړاګانو د لوفرانو نه، او دغه رنګ د ټنګ ټکور او د شرابونو د جوارو د مجالسو نه، د زنا او د بدکارۍ نه، د حرامو نه ځان وساتي. فإن الجنة هي المأوى، جنت د داسې خلکو د اوسېدو ځای دی. الله قرآن کې فرمایي دا خبر. نو دا خواهشات چې انسان سره لګېدلي وي او د دې باوجود دی راولګېږي خپل خواهشات کنټرولوي، نو الله رب العالمین په دې باندې دې بنده له اجر ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دل اجازت ورنکا. دیو جن سعد بن ابي وقاص فرمای ولو اذن له لاختصینا، که نبی علیہ السلام عثمان بن مزعون رضی الله عنه له اجازت ورکړې وې د ځان نامرد کولو، نو موږ به خپل مردانه طاقتونه ختم کړې وې صحابه، او دغه رنګه هغه خپل شهوتونه هم ختم کړی. دیو جن د ځان نامرد جوړول چې یو سړی راولګي خپل مردانه طاقت ختم کړي، دا هم حرامه ده. او که یو سړی ختم یې نه کړي خو د ځان نه داسې شی جوړ کړي په ظاهره کې داسې جړا غوندې چې ته به وایې مردانه طاقت یې نشته، دا هم حرامه ده. دا دواړه کارونه حرام دي، دا ناروا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی. بعضې نور صحابه هغوی دا اجازت طلب کړی، لکه علي رضی الله عنه، ابو ذر رضی الله عنه، او دغه رنګه یو ځل عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم دا اجازت طلب کړی. د الله نبي جهادونو لزو سفر یې هلته بیا انسان د شهوت را پارېږي، که دا خپل خواهشات ختم کو ویل نه، نبي اسلام د دې اجازت نشته. یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. ایمان والا الله قرآن کې فرمایي تاسو په ځان باندې د الله پاک شوي څیزونه مه حراموئ، چې الله دلې نعمت درکړه دا په ځان باندې مه بندوه، دا خو د الله نعمت دی چې درکړی. او اعتدا به هم نه کوې، د شریعت د حدودو نه به تجاوز هم نه کوې، د ګناه د نافرمانۍ نه به هم ځان ساتي، ځان به کنټرول ساتي. او بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام دته وفرمایل زمونږ په دین کې رهبانیت او پیری نشته دی. دا بعضې پیرانو یې که نه چله مې ویستل او ګوټ کې ناستو، مو پلانې بزرګ دومره کاله پلاني ګوټ کې ناستو، غار کې ناستو. دا په اسلام کې دا په اسلام کې نشته. ګوره په دې خبره ځان پوهې کړئ. نبي علیہ السلام فرمایي زمونږ دین کې رهبانیت نشته. رهبانیت د چا په دین کې و؟ قرآن څه وایي سورې حدید کې؟ رهبانیت د چا دین کې و؟ د عیسایانو، د نصاراو. او اوس هم دی هغه خپل پوپ ته دوی څه وایي؟ راهب. څه ورته وایي؟ موږ چې ورته څنګه پیر وایو، دوی ورته راهب وایي. راهبان وایي موږ نکاح نه کوو، موږ خوراکونه غوښې نه خورو، دا نه کوو، دا نه کوو، او خواهشاتو نه ځان بند کړی دی، او بس دننه په ګرجه کې ناست دي، او ټول نه لوی ګناهونو کې مبتلا وي. هسې په ظاهره کې دا بزرګۍ دغه په ځان راچولی څادر، او ګڼ واقعیت په دې میډیا باندې راځي، بدکارۍ نه او سو یو ځکه چې د شریعت خلاف کار دی. قرآن کې الله فرمایي ما دوی ته دا نه دي ویلي، د عیسی علیه السلام په دین کې دا خبره نه وه چې تاسو رهبانیت او په ګوټونو کې ناسته اختیار کوي.
ګټ کې باندې کېنه میدان ته بروزي دعوت بکې دا خلکو ته دین بیان اذکار کوا خو ګټونو کې ناستې نشته چې بس ګټ کې کېنه او نور د دنیا سره د کار نشته نه دعوت کې دا اصل کې د معاشرې د اسلام یو تیښته ده چې دعوت مکو بس ګټ کې کېنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صحابه ټول منی کړیو د دین دا کار مکوي د نکاح نه بعدم چې د نکاح وم کړله هغې نه رستم دباوی خپل اهل ته ډېر نزدېکت نه کول بس ځکه د عبادت سره شوق ډېر نو یو ځل د کور والا چې کومه وه هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کره راغه د نبی علیه السلام کور ته تشریف راوړو دا واقعه ابو موسی اشعری رضی الله عنه بیانوي امام ابن حبان هم راوړی ده په حسن سند باندې نور محدثین هم راوړی یو ورځ غالبا د دې خوله بنت حکیم وه د دې کور والا نوم دا یو ځل راغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو کره نو فرأینها سیئة الهیئه د نبی علیه السلام بیبیانو چې ورته وکتل جامې سخوا پسخوا داسې په ګډ وډ حالت کې ویښته خیرن دا لاسونه خپې نه یو ته حیرانې شو دا څنګه چل دی تا خو لکه د خاوند حق دی چې زنانه به ورته خپل ځان جوړوي لکه ښایسته جوړه به اچوي ویښته به صفا ساتي ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیبیانو ورته ویلي ما لکې ما فی قریش رجل اغنا من بعلک دا څه در باندې شوي دي فلانی ستا خاوند خو په قریشو کې ښه مالدار سړی دی وسیم کېږي ځکه دته مال ته وخت ویل الله مال ورکړی مو خو بیا هم د دنیا کې ډېر زهد اختیار کړی او دلته یو ټکی په منځ کې بل واوره کېدی چې د بیا زمانه پاتې شي زهد دې ته نه وایي بعضې خلک وایي زهد دې ته وایي لکه وختي مې ورته بس ګوټ کې کښېنه او نفلونه کوه او تلاوتونه او ذکرونه کوه او کاروبار ماروباره داسې سړی په چکو د والو دی دا کاروبار نه کوي کور کې ډډه اچولې ده عبادتونه نه پیغمبرانو کاروبار کړی دی صحابو کاروبار کړی دی محنت یې کړی دی خپل حلال رزق به ګټي زهد دې ته نه وایي چې دنیا به پرېږدي او تاریک الدنیا به شي او مزدوري به هم نه کوي او نکاح به هم نه کوي او دا نبي علیه السلام دې نه منع کړی کوم صحابي چې قسم خوړلی و هغه بل روایت کې راځي چې درې صحابه راغلل بیل بیل قسمونه یې خوړی یو پکې څه قسم خوړلی و چې زه به واده نه کوم نکاح بل ویل زه به ټول عمر روجې نیسم بل ویل زه به ټول عمر تهجد کوم ټوله شپه دا په ظاهر کې ښه کارونه ښکاري وایي چې جنت ته لاړ شو نبي علیه السلام درې واړو باندې څه وکړو رد یې پرې وکړو شاباشي ورنه کړه چې شاباش ستاسو په زړه کې خو د جنت ډېر شوق دی نور هم تکړه شئ نه درې واړو باندې رد وکړئ دا قسمونه مات کوي غلط قسم هم وکړو زهد دې ته وایي زما محترم ورونو چې خپله حلاله روزي ګټه ښه د نر غوندې محنت کوه په محنت مه شرمېږه او زه راته خپل د زړه خبره وکړم والله په دې نوجوانانو کې زما هغه ملګری ډېر خوښ چې په دې بازار کې محنت کوي او د خپل محنت د لاسه دا جامې تورې شوي او خیرنې جامې وي او بس یا مصري توپ کوي یا چې کوم دی یو د سبزۍ گاډی لګولی یا یو بل گاډی لګولی یو بل او خولۍ ترې رواني قسم په الله ځوانانو سره خوند کوي محنت کوه او 15 وخته ورسره ښه د نر غوندې مونځ کوه تلاوت هم کوه او چې د ورځې د ښایسته رزق وګټلو بیا چې ماسخوتن راغې درس د قرآن ته هم کښېنه د جمعې خطبې له هم وختي راځه چې په دنیا کې هم ته تکړه او په دین کې هم تکړه والله چې ته د الله لوی ولی یاد ساته ته د الله لوی ولی ته د الله په اولیاو کې داخل دنیا به ځکه ګټې چې پردو خلکو ته لاس ونه نیسي او د الله دین کې هم د چا نه مرستو پاتې کېږه انشاءالله دا دین داسې ګران نه دی تا له به الله توفیق درکوي ته نیت وکړه زه به دنیا هم ګټم خو زه به په مونځ په اودس په درس د جمعې په خطبه په یو نیکۍ مجلس کې مرستو نه پاتې کېږم کوم ځای کې چې دعوت وي کوم ځای کې اجتماعي کوم ځای کې د دین یو پروګرام وي هغې له به هم ځان رسوم والله چې الله به دې داسې وځلوي ښایسته رزق به درکړي برکت به دې راشي په مال او په اهل او په کور کې یاد ساته دا صحابه داسې خلک وګوره دی د شپې تهجد هم کوي دی د ورځې روجې نیسي د عثمان بن مسعود رضی الله عنه او دله الله مالداري ورکړي کاروبار هم کوي خپل رزق ګټي ځکه ورته د نبي علیه السلام بیبیانې د دې کور والا ته وایي چې تا باندې څه چل شوی ستا خاوند خو ښه مالداره دی کار روزګار یې دی ښه او دا ولې هغې ته ځان نه جوړی او هغه ځوان هم دی چې ته د هغې هغه حق ادا کړې تا ته توجه پیدا شي ځکه ښځه په کور کې داسې نه چې بس خړه پړه به ګرځي او سخا په سخا به ګرځي بیا به د خاوند څه توجه ورته پیدا شي دا خاوند حق دی هغې ته ډول کول مخکې خطبو کې موږ ویلو د کورونو اصلاح په خطبو کې نو دی ورته وویلې ما لنا منه شی خاوند
نه زما څه حصه ده او په زمونږ دپاره د هغه نه څه شی دی معنا دا د هغه خو ما ته اړو توجه نشته دی او بیا یې ورته ویلي اما نهاره فصائم و اما لیله فقائم ورځ یې دا ده چې روژه او شپه یې دا ده چې بس ولاړ یو تهجد کوي د ورځې مې خاوند روژه او د شپې تهجد کوي اوس دا په ظاهره کې خو داسې ښکاري دا ډېر ښه کار دی واقعي ښه کارونه دي دا خو د ښځې حق فرض دی او دا نفلونه دي دا څه دي دې ته نفل وایي نفلي روژه نفلي د شپې تهجد او د ښځې حق فرض دی بعضې خلک د دین یو صفت به دومره غالب شي چې بل طرف ته غټه خبره پاتې شي نه علماو سره کښېنه تپوس کوه نو تا به پویه کوي چې لکه داسې مه کوه داسې د الله حقونه مه ادا کوه د بندګانو ادا کوه دین باندې صحیح برابر روان اوسه ډېر اعتداء او ډېر تجاوز مه کوه غلو مه کوه دې کې بیا خرابي کې درمیانه چلېږه نو بیا به ته حلالې دنیا نه به هم فایده واخلي او د الله بندګي به هم وکړي دواړه کار به کوي زموږ دین خو اسان دی الحمدلله دې کې اوس د مرۍ نه نیول نشته چې الله به تا د مرۍ نه ونیسي چې ګوره خیال کوه بس بالکل عبادت پکې او نه به د ښځې سره تعلق ساتي او نه به نکاح کوي او نه به غمخادي کوي او نه به پیسې ګټي او نه به بچو سره مینه کوي نه زموږ ښایسته دین دی الحمدلله دین او دنیا دواړه سنبالولی شي نو دا خبره د نبی علیه السلام بیبیانو نبی علیه السلام ته وکړله چې کله د الله نبی کور ته تشریف راوړ چې نن منکر د عثمان بن مزعون رضی الله عنه کور والا راغلی وه او داسې حالت یې و بیا ته موږ تپوس وکړو د خاوند باره کې دا خبره وکړه چې ټوله شپه تهجد کوي د ورځې روژه او ما ته اړو توجه نه راکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده سره ملاقات وکړو ورته وایي یا عثمانو اما لک فی اسوه ای عثمانه آیا په ما کې ستا دپاره نمونه نشته دی زه د الله پیغمبر یم د الله نبي څه دی اسوه حسنه ده که نه ولې زما په شخصیت او زما په ذات کې ستاسو دپاره نمونه نه ده یعنې ما ته به ګورئ هغه شان عمل به نه کوئ دو عرض کو وما ذاک یا رسول الله فداک ابي و امي څه چل شوی ای د الله رسوله مور او پلار مې د درنه قربان شي صحابو څومره په ادب خبرې کولې نبي علیه السلام څه خبره ده څنګه څه مسله ده په ما کې څه نقصان دی چې تاسو ما ته دا خبره وکړه چې ولې زه ستا لپاره نمونه نه یم زما تابعداري ولې نه کوې څه چل مې کړی د الله مور پلار مې درنه قربان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل اما انت فتقوم الليل وتصوم النهار زستا باره کې خبر شیم چې ټوله شپه تهجد کوي او بیا د ورځې روژې نیسي او د کور والا نه دې توجه خوا کړې ده او بیا ورته وفرمیل وان لاهلک علیک حقا ستا د کور والا د اهل په تا باندې ګوره حق دی هغه به ادا کې او بیا وفرمیل وان لجسدک علیک حقا ستا د دې بدن هم په تا حق دی چې د شپې دې له خوب هم ورکړې ټوله شپه تهجد مه کوه زه د الله پیغمبر یم زه ټوله شپه نیم ولاړ خوب هم وکړم تهجد هم کوم او زه کله نفلي روژه نیسم کله نه نیسم نو ستا د بدن هم په تا حق دی بدن له به قوت ورکې ځکه چې بدن دې کله ضعیف خراب شو بیا به درنه دا روژې هم پاتې او بیا به درنه شپې تهجد هم پاتې نو اعتدال کوه د الله نبي ورته دا خبره وکړله او بیا ورته وفرمیل صلي ونم وصم وافطر د شپې مونځ هم کوه او خوب هم کوه او نفلي روژه کله نیسه او کله یې مه نیسه دا نه چې روزانه ستا نفلي روژه ده بعضې خلک مبارک مې اورېدلي فلانی چې ټول عمر وایي روژې ورته دا په دین نه پوهېږي بیچاره نبی علیه السلام دې نه صحابه منې کړي دي صوم الدهر نه د عمرې روژې نیولو نه نبي علیه السلام منع کړی د الله نبي ترغیب ورکړی یا په میاشت کې 3 روژې نیسئ ایام بیز ایام بیز څه ته وایي د هرې میاشتې د سپوږمۍ په حساب 14مه 14مه 15مه سپوږمۍ حساب سره یا دا نیسه نو دا به داسې لکه ټول عمر چې ته روژه ځکه یو نیکي په لسه ده که نه نو چې 3 روژې په میاشت کې ونیسي لکه 13 روژې او یا نبي علیه السلام فرمایي د زیارت او پیر ورځې روژه نیسي دا یې راته ویلي او دغه رنګه د محرم نهم او لسمه او یوم العرفه وغیره وغیره چې کومې ویلي نفلي نبي علیه السلام دا نه دي ویلي چې ټول عمر به شابه نفلي روژې نیسي شوال شپږ یادې کړي داسې ښودنه یې موږ ته کړې دې باب کې نبي علیه السلام فرمایي ټول نه تکړه په روژو کې څوک تېر شوی دی په نفلي روژو کې داود علیه السلام څوک وایي داود علیه السلام ټول نه تکړه په روژو کې هغه له الله ډېر قوت ورکړی او هغه به څنګه چل کوو یو ورځ به روژه او یو ورځ به پوجه و دا هم ترتیب ده روزانه نه دی روژه شي د الله غټ پیغمبر او الله رب العالمین هغوی ته شکرګزاره خاندان ویلی د بندګۍ والا خاندان یې ورته ویلی دی د داود علیه السلام کورنۍ ته اعملوا آل داود شکرا ای د داود علیه السلام خاندانه زما شکرونه کوئ بندګۍ نه مې کوئ خو هغه هم ټول عمر روژه نه ده نیولې داسې طریقه باندې
غرض مې دا دی دا صحابي وایي ده بیا د نبي علیه السلام په دې خبره باندې عمل وکړو وایي فاتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس بیا د هغې نه بعد د ده هغه بیبي ته توجه پیدا شوله او بیا به وایي هغه د خپل خاوند لپاره خپل ډول او زینت کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ راغو د عثمان بن مظعون رضی الله عنه عرض ورته کوي ای د الله رسوله دکې حیا ډېره وه انی لا احب ان ترى امرأتي عورتي ای د الله نبي ما کې حیا ډېره ده دومره شرمېږم چې زه دام نه خوښوم چې زما کور والا دی زما شرمګاه او عورت وګوري خپل کور والا مې بس زه خپل عورت هغې ته ښودل بد ګڼم چې هغه دې ته نظر وکړي د الله نبي صلی الله علیه وسلم نه ده دا تپوس وکړو چې د دې څه علاج رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ما څه وجه ده چې تا باندې دا خبره دغه کېږي بده در باندې لګېږي ده ورته وویلې د الله نبي استحیي من ذلک ما له یو دې نه حیا راځي او بل په دې باندې بس ما له غصه راځي دا زه نه خوښوم بده ګڼمه دا خبره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې پویه کړه همیشه دپاره ګوره دا انسانان ګوره مختلف مزاجونه والی دې وجې نه هغه عالم صحیح عالم نه چې په هره خبره انسان ته کنزل کوي ورده باندې دا خو انسانان دي مختلف قسمه مزاجونه دي عجیبه عجیبه تپوسونه به تا نه کېږي نو ته به دا نه کوې چې هر سړی به کنځې او رټې پاسه مړه او ته داسې ده نه پوهې کا ذهن وله جوړ کا ذهن سازي وکړه نبي علیه السلام ځکه معلم اعظمو په ښایسته طریقه به صحابه پوهه کول نو نبي علیه السلام دته نصیحت وکړو ورته وفرمایل ان الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا ای ملګري عثمان بن مظعون الله تعالی ستا دپاره ستا بیبي لباس ګرځولی دی او تی د خپلې بیبي دپاره لباس ګرځولی دا یو جامه ده قرآن کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا زنانه ستاسو جامې دي او تاسو زنانو جامې منه یو بدن دی یو بل هغه اندامونو ته کتل که هر قسم اندامي دا جایز دي الله حلال کړي او پردي عورت ته کتل حرام دي الله حرام کړي دا خو د الله رب العالمین هغه حلاله لاره ده حلاله جایزه یو دایره ده په هغه دایره کې ته کم یو کار کې دا تا ته جایز دی نو دینه بعد وی دی راولګېده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلې ای د الله نبی زه ټیک ده په دې خبره کې به سوچ وکړم او پاسېده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وایي دی روان شو د الله نبي خپلو صحابو ته ویلې د عثمان چې کوم دی لحیي ستیر ډېر حیاناک انسان دی او ډېر د پردې خیال ساتونکی انسان دی د باندې د حیا دا صفت غالب شوی دی ډېر زیات څنګه چې ګوره عثمان ذوالنورین رضی الله عنه کې ډېره حیا وه دغه شان په ده کې هم حیا وه ډېره زیات دغه رنګه ام العلاء الانصاریه رضی الله عنها حدیث د بخاري کې راځي و چې کله د هجرت وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه انصار او مهاجرینو په مابین کې چې کومه ورورولي قایموله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په انصارو کې د ده ورورولي هغه مواخات قایم که وی دی به اوسېده په جیداد او په کورونو د ام العلا رضی الله عنها کې دا یو زنانه وه هغه وایي زموږ په دې دغه کې چې کوم دی په محله کې وی دی اوسېده یو نیک انسان ام العلا الانصاریه رضی الله عنها فرمایي وایي دا عثمان رضی الله تعالی عنه عثمان بن مظعون چې کله وایي موږ ایمان راوړو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبی علیه السلام وایي قرآن اندازي کوله دا خپل صحابه مهاجرین تقسیمول په خاندانونو چې دا به د فلاني کور کې اوسېږي دا به د فلانۍ علاقه کې اوسېږي صحابه تقسیمول وایي دا عثمان چې کوم دی وایي د ده دا قرعه زموږ د خاندان په نوم راووتله زموږ د خاندان په نوم راووتله نو چې کله دی موږ سره اوسېده په ګاونډ کې نو د ده عبادات د ده دغه الله بندګي او د دغه زهد د دغه تقوا هغه چې کله وایي موږ نوټ کوله نو وایي د ده د مرګ په وخت کې وایي ما یو خبره وکړله د ام العلا الانصاریه رضی الله عنها یو خبره وکړله کله چې دا عثمان بن مظعون رضی الله عنه وفات شو دی چې کله وفات شو نبي علیه السلام درې ځل دی ښکل کړی دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې لاړلې او د ده په مخ باندې پرېوتې وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په جدایي غمجن ځکه شو چې پیلنی مهاجر چې په مدینه کې وفات شو د بدر د غزوې نه بعد او اولنی مهاجر چې د بقی په مقبره کې دی دفن شوی د مدینې پیلنی کس دا
رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مرګري په جدای زوړ مرګري د مکه نو ډېرې وجړلې خفش غمجن شپ دی باندې نو دی العلاء الانصاريه رضی الله عنها یو جمله ویله وی ما ویل رحمت الله عليك ابا الصائب فشهادتي عليك لقد اكرمك الله. اے ابو الصائب د دې اسم کونیت انہیں عثمان اللہ دی پتا رحم کی زگواہی کوم چی یقینا اللہ تعالی عزت درک د جنت په انعاماتو او بل روایت کې راځي چې دې زنانه ویل یقینا تعالی جنت ته ورسول په دې خبره باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سشو غصش په دې خبره نبی علیہ السلام سشو غصش وی ما ته د الله نبی و ام العلاء الانصاری رضی الله عنها فرمایي تعالی چا خبردار کا تا ته چا ویلی چې وما يدريك ان الله اکرمه تا ته چا دا خبره وکړه چې دی الله جنت ته بوتللو د جنت په انعاماتو باندې د اکرام دا اختیار تعالی چا درکړی دلته حدیث کې دا احتیاط یاد یو سړی دی په ګناه ولیده د الله په نافرمانۍ یو سړی دی ګناهونه کوي لګیا دی په ګناهونو کې ډوب دی کلم د خولې نه دا خبره ونه باسي نعوذ بالله والعیاذ بالله چې مړه دا جهنمي دی والعیاذ بالله دا ټکې بنوي او زه دې ملګرو ته وایم څو پورې چې انسان ژوندی او مرګ ورله نه راغلی د ده نه مه امیده کېږه که د هر څومره بېدینه وي کیدای شي دی الله دومره نیک کړي او په آخره کې د ده په تقدیر کې داسې توبه لیکلي چې ما او تا ورته حیران شو ګوتې ورته په خوله کې ونیسو دا یاد ساته څه پته لګي او کله په خپل عبادت او په نیکۍ غرور کې رانه شي چې مړه زه خو ډېر نیک سړی یم او زه خو ډېر تقوادار یم او زه خو ډېر داسې عبادتونه کوم او تهجد کوم او تلاوتونه کوم او روجې نیسم او ذکر کوم نه اخري خاتمه څه پته لګېږي همیشه ما او تا په خطره کې پراته یو په یره کې یریږي به د الله رب العالمین نه چې یا الله اخري خاتمه هم ښه کړي دا به وایي دا دعا به غواړي د الله رب العالمین چې هر څومره نیک اعمال ما او تا وکړو بیا به هم خپل ځان له څو نمبرې ورکوو صفر نمبرې ځان له به کله هم ډېرې نمبرې نه ورکړي صفر موږ به اعلی نمبر والا جوړېږو چې الله رب العالمین زموږ خاتمه ښایسته کړي الله زموږ خاتمه ښایسته کړي او دا هغه خبره وه دا د خاتمې د دنیا نه دا ښایسته خاتمه اخري چې د سلف ملاګانې دې خبرې ماتې کړې وې چې کله به م عبادت کو دعا به کوله دې خبرې ته به ډېر جړل چې الله اخري خاتمه ښایسته کړي ډېر کرته یو انسان نیک سړی اخره کې خراب شي او ښه لوفر او بېدینه انسان یې اخره کې نیک سړی ته جوړ شي تاسو به هغه واقع حدیث کې اورېدلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته د مدینې هغه نوجوان راغی او هغه زنانه راغه پیش شو چې موږ بدکاري کړې نعوذ بالله ماعز او غامدیه رضی الله عنه ماعز رضی الله عنه غامدیه رضی الله عنه د الله نبی ته موږ بدکاري نه شي د الله حق موږ باندې قایم کړ چې دنیا کې پاک شو ځکه آخرت کې قیامت کې د زناکارو عذاب ډېر سخت دی والعیاذ بالله په جهنم کې مستقل د زناکارو بیل تنور لګېدلی والعیاذ بالله هغه حدیث تاسو اورېدلی د الله نبی هغې ته ټینګ نیو دلته را باندې حد جاري کړه چې توبه وباسو او الله خواته پاک ورشو نبی علیہ السلام چې کله دوی باندې حد قایمو او په ګټو ایشتل دا د مدینې خلک راجمع شو دا مؤمنان او دوی باندې رجم هغه شروع شو نو بعضې صحابو د خولې نه څه غلط الفاظ ووته او دی ویل الله یې باندې لعنت وکړي او داسې او داسې نبي علیه السلام فرمایل نه دا الفاظ مه وایه ګناه یې کړی وای پښیمانه شو او د الله قانون ته ځان پیش کړو حد ته ځان پیش کړو د الله نبي وایي په الله مې د قسمې داسې توبه یې کړې ده که په دې ټوله مدینه تقسیم شي ټوله مدینه به وبخلی شي الله اکبر بعضې وخت کې انسان داسې شي اخري خاتمې داسې شي ګناهونه او نافرمانیانې و اخره کې دا بس الله خپله پاک ورشي د الله حد ته تیار او توبې ویستل او پاک لاړه د الله نبي علیه السلام ګواهي ورکړه دومره توبې ویسته داسې ناشنا توبه چې ټوله مدینه په دې یو توبه بخلی کېږي سبحان الله نو غرض مې دا زما محترم ورون نبي علیه السلام د دې صحابي باره کې ام العلاء الانصاري رضی الله عنها ته وایي داسې مه وایه چې یقینا جنت ته لاړو داسې ووایه دا زموږ مسلمان رورو او زمون ګمان دی چې دا د خیر ځای ته ورغو او زمون ګمان دی د الله نه چې الله رب العالمین به ورله جنت ورکړی په یقین سره خبره مه کوه د چا باره کې د جنتي کېدو او په یقین سره خبره مه کوه د چا باره کې د جهنمي کېدو په دنیا کې به دا فیصلې موږ نه کوو انسان دی پته نه لګي په څه مسله کې ګیر شي نبي علیه السلام یو صحابي باره کې ویلې خپل ملګری دی الله اکبر والله دا زموږ دپاره د یارې خبره د اخري خبره کوم
صحابه په دې میدان جنگ کې داسې جنگېده چې یو کافر د نه بچ کېده مجاهد تکړه مجاهد غیرتي خو چې څوک ورله مخې نه راځي کپره تېلوځي وایي موږ وویلې صحابه ځکه چې دا ډېر لوی اجر دی چې د الله په دشمنانو ته دومره سخت شي او غیرت کې راشي په دې باندې بخښنه کېږي جنت پې واجب کېږي نو موږ ویلې چې نن جهاد خو د فلاني په نوم شو نن خو جهاد بس د ده دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېدله ویې فرمایل دا جهنمي دی والعیاذ بالله صحابه سخت موږ پریشان شو دا خو ډېر تکړه متقي پرهیزګار په دین غیرت کوونکې تا څنګه جنگ کوي لګیا دی د الله په دین څونه غیرت کوي په نبي علیه السلام تا څنګه جهنمي دی یو صحابي زور پسې شوم په دې میدان جنګ کې دا څه چل چې ورپسې شوم دا ولګېد زخمي شو چې زخمي شو د دې زخم تاب یې رانه وړلو د دې تورې دا موټی په ځمکه کېښودو دا تیره سر یې ورله په دې سینه په زړه ځان له کېښودو ځان یې پې ورزور کړو دا تورې ځان نه بوټه د ملا نه تېره کړل او خودکشي وکړه والعیاذ بالله اخري خاتمه خراب شو نبي علیه السلام له زه راغمه چغې مې کړې د الله نبي اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله زه دا ګواهي کوم د الله نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته ګواهي کوم ته د الله یقینا رسول یې ولې وایي ته مخکې د رسول نه منلم ته زما ملګری وایي د الله نبي دا خبره ځکه کوم چې د چا باره کې مې پیشنګویي کړې هلته لاړې خودکشي وکړه ما په خپلو سترګو ولید ستاسو خبره رښتیا شو زما محترم ورونو د اخري خاتمې سوال د الله نه کول پکار دي حدیث کې دا یاره ده زموږ ستاسو دپاره موږ ټول په خطره کې یو کله هم نیک عمل کوه هغه د اردو یو عجیبه متل دی وایي نیکي کر دریا مې ډال خپلې نیکۍ مه یادوه چا دا مې ما دا چل کړی ما دا چل کړی بس الله رب العالمین ته وایي الله قبول یې کړه رانه یو ملګري قصه کوله په حرم کې وایي لوی دسترخوان یو عرب ولګولو او دا د ماښام دا رجمات یې پې کېښودو وایي چې دا یو سر یې ښکارېده هغه بل یې ښکارېدم نه او بیا د کعبې ته ور وړاندې شو مخ یې کړه او په ژړا شو یا الله دا رانه قبول کړه په کار ده چې الله رب العالمین نه موږ د قبولیت سوال وکړو او د حسن خاتمې سوال وکړو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دا جایز کار دی د ماښام نه بعد کپړې انځل څنګه دي دا زموږ د خلکو وهمونه دي دې ټایم کې به جارونه وهي ماښام کې او په پلانۍ ورځ به جامې نه انځي او دې سره کور نه برکت زی دا اسې خبرې دي صفایي باندې موږ ته شریعت امر کړی دی په پاکوالي باندې او دا که د ورځې که د شپې زنانه د ورځې نه د اوسګاره ماښام جامې انځي قلارې دي انځي دې کیس خبره نشته ماشوم ته پپۍ ورکول وي د زنانه اودس ماتېږي او که نه نه ماتېږي دا چا ویلې ماشوم ته پپۍ ورکول باندې اودس نه ماتېږي د زنانه پۍ خو یو صفا شی د باران دپاره وایي دعا وغواړئ الله رب العالمین د رحمت باران وکړي او خصوصي استغفار اهتمام موږ تاسو ډېر وکړو ځکه استغفار 5 فایدې چې کوم قرآن کې ذکر دی کې یو دا فایده هم ده چې کوم قوم استغفار ډېر کوي الله رب العالمین په هغې باندې د فایدې باران نه راوړی دا د طعام نه بعد وي بعضې خلک په دې مخ باندې لاس راښکل ضروري ګڼي د دې ثبوت نشته دا بعضې خلک وایي چې د لاس انځلو نه مخکې چې کوم لاسونه دي غوړ شوي په ډوډۍ خوړلو باندې هم دا غوړ لاس په مخ باندې راکاږي دا هسې خبره د وهم شانته دی او دا زمونږ وحید الله مرګری دی دغه چولو والا د هغې والده بیماره د اسپتال کې د کینسر تکلیف یې دی دعا ورله وغواړئ په اخلاص چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي غربت هم دی وس هم نه کېږي الله رب العالمین دې په خپل رحم وکړي او الله دې شفای کامله ورکړي بل یو اعلان هغه دا واورئ چې سبا نه بل سبا د اتوار په ورځ باندې انشاءالله زمونږ دې مسجد کې د 2 بجو نه ماسپښین نه بعد به پروګرام شروع کېږي هغې کې څه زموږ د مدرسې د دې طلباو مسابقه ده د حفظ والا او علما کرام به راځي مشایخ د پېښور خواوشا چې کوم مشایخ دي هم راغوښتي دي ماښام پورې پروګرام دی انشاءالله تعالی
او د پنجاب نم یو عالم ملګری اکبر ازین ان شاء الله بیان وکړي او د نوجوانانو مرګرو ته زما دا درخواست دی چې نن ماښام موږ دلته راشئ ماښام نه بعد ان شاء الله د پروګرام حوالې سره موږ مشوره کوو چې څه بعضې کارونه دي ضروري چې هغه موږ تقسیم کړو صحیح ده ان شاء الله د مسجد چې کوم ملګري دي دلته د کاکشالو بعضې ملګري راغلي دي خواوشا د مومند آباد وغیره دا ملګري ټول دلته بیا ماښام ان شاء الله راشئ صفونه برابر کړئ